بچي اسامه ما وی زتا ته یو خبره کوم. بس خبره ده. خپل مور خو دې الله واغشته، زه دا غواړم چې زه دویم واده وکړم او ستا ښه تربیت وشي. ټیک ته بابا، خو ما داسې اورېدلي چې میره مور نه خپلېږي. نه بچي، تا به داسې اورېدلي، خو هره مور خو ظالمه نه وي که نه. ټیک ته بابا، واسې نه زموږ د جنت په شان دا کور جهنم شي. نه بچي، دا به وخت فیصله کوي. بابا چې ستا څنګه خوښه وي، خو زه سکول ته ورځم ناوخته کېږي. راځه ښځې. کښېنه کړه. اسامه بچي راشه که نه. بابا دا جینۍ څوک ده؟ بچي دا زما د جون نوې ملګرې ده او ستا مور ده. دا خو ډېر ښه کار شو چې ستا را کور ودان شو. چې ما سره خو د ځان غم نه و، خو ستا غم خو را سره و که نه. بچي ورته ستړي مه شي وکړه. السلام علیکم. ښه به دا دې 2 منټه کې درالم، 2 منټه کې. ښځې تاسو خپلو کې ګپ لګوئ او ما ته دکان کې مریضان دي، زه هغې له ورځم. ملکه دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی؟ زما ستا معلوم دی. چپ مور راته ونیوې په دې ګنده خولو. نن نه پس په دې کور کې زه ستا نیکه او ته مې نوکرې. پاسه او هغه لوښي وینده شوه. مورې ته خو زما پلار زما خدمت دپاره کړی. زه ستا خپله مور نه یم، ستا مور خو په قبر کې پرته ده. لاړ شه هغې ته جاړه، ما ته څه له چغې وې. روغ شه دې مخې نه مې. ملکه دا کوم خوا تللې وې؟ مورې یو 1500 روپۍ راکړه، ملګرو ته په شکر کوم. دا پیسې داسې ساړي بس راولېږي چې تا له درکړم. پاسه چې زه نن بند کړم ته به سړي زوی شي. پرېږده چې داړه دې وشوي دې کوټه کې لکه د سپو په شان غاپه. ښځې اسامه نه ښکاري. اسامه راله 1500 روپۍ غوښتې، نو هغه مې بند کړو، دې کوټه کې مې تړلې دي. یا ښځې ته چې دا سختي کې نیکبختې ژوند خو په دې نه تېرېږي. لږه دا خوله دې ورسره پسته چلوه که نه، لږ دی. چغې مه وه چې ته ما تربیت غواړې، نو بیا به مخې له ماله نه راځې. هر څه چې دي ښځې، خو وړو سره خلک ګزاره کوي. وځه لکه ته ولې چې مور درته یوه خبره کوي ته بله کوې، چې مور درته یوه کوي ته بله کوې. دا اړه خو مې وایي چې سم دې سپلی کړم، خو ځه نن مې پرېښودې. ملکه ویم دا کوم خوا تللې وې؟ ملګرو ته مې کرکټ وکړی. کرکټ له تللې ویم، زه به اوس په تا کرکټ کوم. اسامه بنده په خپل ځان د روغ پکاري، د دې کلي لو تخته. پرېږدل مشره. او بچي واقعي ده چې تا سره خو ډېر زیات ظلم شوی دی، خو زه ورځمه
ताले ډاکټر راولم دا وجود د ډیر زیات ګرم دی ته لږ ارام وکاو زه راځم دا جی مریض دی ډاکټره ګورې څه ته د ماشوم له علاج وکړه ډېره تېزه تبه ده ډاکټره څه سوچ کې تلې د ماشوم له علاج وکړه ډېره تېزه تبه ده دا خو زما بچی دی دا څه وی ډاکټره دا زما بچی دی خو دا راته ووایه چې دا ته کوم ځای میلاو شو ما د برکلي پټونه راوسته دی خو بېهوشه پروت و شکر وباسه چې زه پې د پاسه رالم او دی مې راوسته خو تا نه ډاکټره زه ولې دا تپوس کوم چې دې ستا د کور نه روتې څنګه دي دې نه ته خبر یې دا لویه قصه ده اصل د ده خپله مور مړه وه او ما دویم واده وکړو ما چې د ده ښه تربیت وشي هغه غلطه لار اختیار کړه څنګه چې ما د ده د تربیت سوچ کو هغه شان د ده تربیت ونه شو څه چې شوي دي هغه شوي دي خو زه وایم ما له د خپل بچي واپس راکړه ځان سره یې بوځم مشره فیصله په دې ماشوم کوم چې دې تا سره ځي په ما سره پاتې کېږي ډېره ښه خبره ده ډېره ښه خبره بابا ته تا سره نشم تللی ای بچې ته اخر ما سره ولې نه ځې زه خو ستا پلار یم بابا زه ستاره خبره منم چې تر څو پورې ستا دغه ښځه په کور کې زه دغه کور ته نه ځم مشره و خو دې ده فیصله کنه ومېرېدل وروره خو یو مهرباني به را سره کې د ده چې څومره خرچې کېږي دا به زه تاله د میاشتې در کومه خو ما به د خپل د زوی د دیدن نه منې کې ډاکټره دا اوس هم ستا زوی دی کال پس پم ستا زوی او لس کاله پس پم ستا زوی خو دا مېرې مور د ظلمونو نه راټښتېدلې دی پرېږدې چې لږ سکون کې زندګي تېره کړي او زه دې ټولو پلارانو ته وایم چې داسې کورنۍ کې واده وکړې چې یاره ستا د بچو ستا د خپل خپلوانو په عزت او په خصمانه پېږي یا الله ستا په دې لوی بچی کې داسې خلک هم شته چې د پردو بچو ښېګړه کوي د پردو بچو په سر لاس ږدي پروردګاره